السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم څنګه کړل چې د بواسیرو تکلیف لرم، ډیرو سره تکلیف یم، نو یو علاج راوښیم. محترم دا مرجي د قبض څخه پیدا کېږي، د معدې د تکالیفو د ډېرې ناستې څخه پیدا کېږي، ډېر مشکلات پیدا کوي او ډېر اسباب لري. صحابه په دا ور کې مو یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته راغلی چې دا تکلیف لرم، کالي مې خراب په وینو، زه لمونځ څنګه وکړم؟ او دغه رنګه امام شافعي رحمة الله مبارک به هغه وایي په دغه مرضي باندې اخته و چې هغه به وایي په لبنه کې کښېنستی دومره وینې بیا تر بدنه تلې، او هغه دومره ولي الله سړی و امام شافعي رحمة الله کې لاس ورته کړی و، الله تعالی به صحت ورکړی وای، ته به الله به زما په حق کې خیر وي. خو موږ تاسو یې هغه عاجز یو، تابع نه لرو. الله دې مو د هرې معجزې وساتي، الله دې مو جنت ته بوځي. بیخي داسې کمزوري خلک یو موږ، ولکه د نعمتو تاب لرو، ولکه د زحمتو. نو محترمه څو نسخې به درته وښیم. یو خو دا دی چې د بواسیرو مرض څوک لري د سهار په سنتو کې دي دغه څو سورتونه وایي. په اول سورت کې یو رکعت کې دي سورت الضحا او علم نشرح له او علم تر کیف، او په دوم رکعت کې دي لإلاف قریشین قل الکافرون او سورت الاخلاص قل لا شرک وایي. دا دې همیشه توب وکړي، او که دا نه سره کولی د ماښام د لمانځه وروسته دوه رکعته لمونځ کوي. په اول رکعت کې دي علم نشرح له، په دوم رکعت کې دي علم تر کیف وایي، بیا دي سلام وګز سلزله د استغفار وایي، او بیا دې الله جل جلاله ته لاس پورته کړي، او چې الله ماته صحت ته دې مرضي څخه راکړي. او دغه رنګه روزانه هره ورځ اووه واره اسم د الله جل جلاله یا مالک جل جلاله څلوېښتو ورځو پر دي ویرت کړي. دا د بواسیرو دپاره یو ډېر هغه مجرب نقصه او مجرب اوراد. گنجنه اسرار د مولانا انور شاه کشمیر رحمة الله مبارک کتاب دی، صفحه 146 علاج د بواسیر د مفصل بحث ورکړی دی. نو محترمه دغه نبوي نسخې مستعملې ته الله جل جلاله به شفا عاجله کامله در نصیب کړي، ځکه داسې امراض شته چې د ډاکټرانو په وس تېر شي، لیکن په لمونځو په تلاوتو باندې بیا د هغو علاج راکړی. السلام علیکم ورحمة الله.